سلام ملګرو. د هډوکو کمزوري یا اوسټیوپوروسس دا په دې ورځو کې ډېر عام کیږي او یو له عامو لاملونو څخه د ویټامین ډي کمښت دی. سلام، زه ډاکتر هیمانشو تیاګي یم د فورټس رواتون ډیلی NCR کې د ارتوپیدی جراحی مشر. او نن موږ د ویټامین ډي لپاره د رژیم په خبرې کوو. لومړی دا مهمه ده چې پوه شو چې ولې ویټامین ډي د قوي هډوکو لپاره مهم دی. په اصل کې ویټامین ډي زموږ په هډوکو کې د کلسیم د یوځای کولو لپاره مهم دی. همدا وجه ده چې د ویټامین ډي یا کلسیم کمښت دواړه د هډوکو کمزوري ته لاره هواري. عموما کله چې موږ د ویټامین ډي لپاره د مؤثر رژیم خبره کو، دا مهمه ده چې پوه شو دا یوازې ستاسو په خوراک پورې محدود نه ده. دا په آزاد او پراخ ډول د لمر وړانګو د لارې هم ترسل کېدای شي. نل وړانګې په اصل کې د ویټامین ډي یو له غوره سرچینو څخه دي. عموما که تاسو 15 تر شو دقیقو پورې لمر ته کینی، دا ستاسو د ویټامین ډي کمښت پوره کولو لپاره ډیر ښه دي. د لمر وړانګو اخیستلو لپاره تر ټولو څخه وخت د سهار له 8 بجو څخه تر 11 بجو پورې دي، کله چې لمر ډیر توند نه وي. هو مهمه خبره دا ده چې باید لمر مستقیم ستاسو پر پوست باندې ولګي. ځکه چې کله لمر مستقیم ستاسو پر پوست باندې ولګي، نو یوازې همغه وخت ویټامین ډي ستاسو په بدن کې ترکیب کیږي. ځکه که تاسو کالي اغوستي وي یا ستاسو بدن پخلوي او لمر پرې ولګي، نو ستاسو بدن به ویټامین ډي تولید نه کړي. د دې لپاره چې ستاسو په بدن کې ویټامین ډي تولید شي، دا مهمه ده چې لمر باید مستقیم ستاسو په پوست باندې ولګي. د لمر سربیره نورې بډایه سرچینې هم شته چې ویټامین ډي لري. د غیر سبزي خوړونکو لپاره غوړ لرونکي ماهیان د ویټامین ډي یوه ډیره بډایه سرچینه ده، لکه سالمون ماهی، بنګړه ماهی یا ساردینز ماهی د ویټامین ډي لپاره ډیره ښې سرچینې دي. په هند کې هر څوک غیر سبزي خوړونکي نه دي، نو د سبزي خوړونکو لپاره سرچینې نه دي. خو که تاسې هغې خوړلی شي، دا د ویټامین ډي لپاره یوه ډیره ښه سرچینه ده. په ځانګړي ډول که تاسې هره ورځ یوه یا دوه هګۍ وخورو، په ځانګړي ډول د هګۍ ژیړه برخه دا په ویټامین ډي کې ډیره بډایه ده. د سبزي خوړونکو لپاره سرچینې ډیرې کمې دي، خو مرخیړي د سبزي خوړونکو لپاره د ویټامین ډي یوه ډیره ښه سرچینه ده. په هند کې په ځانګړي ډول موږ اوس داسې شیدي او لبنیات لرو چې پکې اضافي ویټامین ډي اچول شوي وي، څو ستاسې دورې اړتیا پوره کړي، لکه تقویه شوي شیدي، مستي یا پنیر چې پکې اضافي ویټامین ډي اچول شوي وي، څو ستاسې ورځني اړتیا پوره شي. دا مهمه ده چې تاسې غذا باید په ویټامین ډي کې بسیا وي، خو دا هم مهمه ده چې تاسې په غذا کې کلسیم هم کافي وي، ځکه کلسیم او ویټامین ډي دواړه د قوي هډوکو جوړولو لپاره اړین دي. کمښت په سبزیجاتو کې خورا عام دي، په ځانګړې توګه که تاسو هره ورځ د لمر وړانګو ته په کافي اندازه نه یاست. هر کله چې کمښت وي، دا کولی شي د اوسټیوپوروسس لامل شي، چې کولی شي د هډوکو درد، ستړیا یا کمزوري لامل شي. نو ویټامین ډي او کلسیم باید یو ځای واخیستل شي. همدارنګه تاسو کولی شئ تاسو باید خپل بهرني فعالیتونه زیات کړئ، لکه د لمر په رڼا کې بایسیکل چلول یا بهر لیبې کول، ترڅو تاسو پوست کې کافي لمر ترلاسه کړئ. همدارنګه کله چې تاسو لابې کوئ، کله چې تاسو تمرین کوئ، ستاسو هډوکي پیاوړي کیږي. نو ویټامین ډي نه یوازې د تغذیې ضمیمه ده، بلکې دا ستاسو د ژوند طرز عمل لږ یا ډیر برخه ده. که تاسو د لمر وړانګو ته مخامخ شي، که تاسو سم خواړه خورئ، که تاسو سم تمرین کوئ، تاسو کولی شئ خپل هډوکي روغ او پیاوړي وساتئ. زه هیله لرم چې دا ویډیو به ستاسو لپاره ګټوره وي. که چیرې د ویټامین ډي، اوسټیوپوروسس، اوسټیوارترایټس یا د ارتوپیډي کومې ستونزې په اړه نورې پوښتنې وي، نو مهرباني کړئ زموږ په ټولنیزو رسنیو کې له موږ سره اړیکه ونیسئ. بریالیتوب مو غواړم.